یو پیر خورسه ووایه کنه جزا الله عنا محمد ما هو اهله او یا پرشتي ستا د پاره کېناستې او د زرو ورځو پورې به تاله نیکۍ لیکي او کو د دې درود شریف تا چاله دعوت ورکو او هغه یو پیر وي نو کو د هغه د پاره اویا پرشتي کېني نو ستا د پاره به هم کېني او دا ویډیو تا شیر کړه الله په زرګونو خلکو وکته کنه نو چې ستا د وجې نه یو کس د پاره اویا پرشتي کېني نو ستا د پاره به هم کېني نو ته د ووایه په لکونو په کروڑونو نیکۍ ستا شوې الله نو دا ویډیو سره شیر هم کوي او د دې درود شریف ډېر ورد کوئ دا زده کوي او دا ویډیو هر چاته ورسوئ چې ستاسو هم په یو پیره خو رسه ووایه که نه جزا الله عنا محمد ما هو اهله او یا پرشتي ستا د پاره کېناستې او د زرو ورځو پورې به تاله نیکۍ لیکي او کو د دې درود شریف تا چاله دعوت ورکو او هغه یو پیر وي نو کو د هغه د پاره اویا پرشتي کېني نو ستا د پاره به هم کېني او دا ویډیو تا شیر کړه الله په زرګونو خلکو وکته که نه نو چې ستا د وجې نه یو کس د پاره اویا پرشتي کېني نو ستا د پاره به هم کېني نو ته د ووایه په لکونو په کروڑونو نیکۍ ستا شوې الله نو دا ویډیو سره شیر هم کوي او د دې درود شریف ډېر ورد کوئ دا زده کوي او دا ویډیو هر چاته ورسوئ چې ستاسو